السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. خیر دی برابر یې. مېلمه ستړی مشي څنګه دي؟ کښېنئ راځئ. ښه مېلمنو ښه یې که نه جي؟ ښه څه په کار وو جي؟ خیر دی حکیم صاحب شکر دی. زما خو بېګاله فلایټ دی سعودي عرب ته ځمه. ملګرو راته ویلي چې راځئ ځان سبا لږ شات راوړئ. نو چا راته وویل دلته کې د حکیم صاحب سره ډېر 1 نمبر شات میلاویږي. مال چې شات راله راکوئ. ښه ماشاءالله ماشاءالله. زه الله دې په خیر خوشحالو سره بوتلی که شات به درله ښه پیور درکړم او بیا چې سعودي ته وړې نو خو ډېر بختور ملک دی نو 2 نمبر سیز د لقت یې نشم درکولی. خو زه تاسو مېلمانه یې زه درله لږ فروټ راوړم تاسو کښېنئ. تاسو تکلیف مه کوئ کښېنئ جي. تاسو کښېنئ سعودي ته روان یې خیر دی کښېنئ. تاسو کښېنئ تاسو کښېنئ. تاسو دې ځان ته کښېنئ. تاسو ډېر تکلیف د الله بندګان. زه خپله چې کوم دی د چتراډ یم دا زمونږ ترورځی دی خو دی بېګاله روان دی نو چې ملګرو راته ویلي دي چې بوی ځان سره دغه نو موږ زما سره خپل ذاتي چې کوم دی نو په بانو کې مې یو 1200 پیټۍ ایښي دي او جی او لکي مروت کې تقریبا 800 پیټۍ هملته لکي مروت کې دي او پنجاب کې منډي باولدین نوم به تاسو اورېدلی جی نو منډي باولدین کې زما 3000 پیټۍ دي جی. تاسو ګوره خپله شات راوړی دی که نو تاسو دومره تکلیف بیا دلته ولې کړو یا حکیم صاحب در اصل کې موږ شات کشي نه ده کړې او د داسې لاندې تم کې د رنګ وکړو نو بس یار چې اچانک را مخه مو کړه نور کله چې زه راځم زه دوی له خامخا څیز راوړم خو بل دوی ستاسو د څیز ماشاءالله صفت وکړو نو دا به م خیبت به نه وي. ماشاءالله ماشاءالله ستاسو خو بیا ډېر په غټه ست روزګار دی. به هر حال تاسو چیک کوئ خیر دی دا شات زمونږ دا ولم چیک کوئ ستا خو تجربه ډېره ده دا وګورئ جي. مېلمه څه وایي شات څنګه دی یار؟ No. حکیم صاحب تاسو یو بل بوتل ته مال راکئ چې زه صحیح چک کم زه خو پې داسې پوه نه شوم یو بل بوتل ته تاسو مال راکئ اوس به پته ولګوي. نه مېلمه ولې څه لونګ مونګ دې خوړلي کولې دا خو سړی چې لږ معمولي ته ژبې سره ټچ کړي نو هغه ته پته لګي چې یاره دا ښه دي که خراب دي. حکیم صاحب در اصل کې لونګ خو مې نه دي خوړلي د دوی ځای کې مې اوس یو جیک شومله وڅکله خو او ماشاءالله شات بد ورته نه شو ویلی لکه شات ورته بد نه شو ځکه ویلی خو ما وی که تاسو یو بوتلګې بلي که نه نو د هلکې لرې وړي نو در اصل کې نه چې بیا راته دی د هغه ځای نه پر این باندې وایي چې یاره یا صحیح نه وي یا بد وي یا ښه نو چې غوته کوي نو زه وایم چې د هغې نه ښه دا ده چې سړی دې ځای نه لږ په ډرای باندې یوسي که نه نو یو وړوکی بوتلګې دې بل داسې راکوي نو زه بیا چک کړم نو پته بیا ولې ماما زویه ښه په تسلۍ وګوره هغه هلکان راته ګوره ډېر په فرمایش ویلي دي او که نه او بلکل لرې وړې نو زه یم چې بیا وی پکې قیسې نه کوي. حکیم صاحب یو وړوکی بوتلګې ته راله بل مېلمه داسې چل کوو چې نه دا د بوتلګو کار نه دی ته راځه ما سره د ګودام کې ټپکې پرتې دي ډکې ډکې ټپکې دي ښه مزېدارې نو ته راځه هغې کې ته چیکینګ وکړه که نه ښه ته راځه تاسو کښېنئ دا مېلمه ماشاءالله ته راځه تاسو راځئ ته راځه دلته لږ راشه. حکیم صاحب شات کم دی نه ما خو دغه مېلمه در سره راغلی و ډېر د حیا عزت سړی و که نه خو ته ما ته دا ووایه چې تا چېرته په ژوند کې شات څکلي دي او که نه هسې دلته د پردي شات بدنامې لکه تا خو زه پاو ټپکه دې وواده که نه او اوس دې ورپسې لکه د بل د دې څه مطلب شو؟ حکیم صاحب دومره لنډ مه راتاویږه لنډېدو خبره نه ده زما 4000 پیټۍ اوس ګوره پردی شي هسې چې په نه پوهېږي په یو شي نو
په یو شي پوهېږي نو د زړه نه د مقولې خون شروع کړ راځه 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 په مزه په مزه په مزه ښه په مزه ټوپۍ په سر کړه ټوپۍ په سر کړه څنګه شات ته چې کړه ها مېلمه ته وایي څنګه دي شات لکه شات څنګه اوسه یو ماما زویا ښه د شاتو تاسو تسلي ساتئ ښه مزېدار شات په در کومه چې بیا هم نو خو مړه د سعودي نه واپس راوړی شي بیا خو ته 4 کیلو بند کړه 4 کیلو تاسو کېنئ دلته ته کېنه جي ته کېنه ماشاءالله ماشاءالله حکیم صاحب دا زمونږ په خاندان کې شات ډېر غټ ډیلر دی نه ماشاءالله ډېره ښه تجربه ده نه نه بالکل خدای شته دې ګودام کې د وکتې ټپ کې ها ډېره تجربه نه نه دا خو چې وته وګوري شاتو ته په بوتل کې وته پته لګي د دوسم په بنو کې 4.5 زره پیټې پرتې دي ان شاء الله تاسو سره تکړه دی بس او جی او الله دې په کاروبار کې برکت او دا تاسو جی امانت شو ها صحیح دی دې خو دا څو پیسې شو جی یاره تاسو مېلمه زه خو کې د مرا نه جی نه نه په تاج زمون کوم اخلاص وکړو دا مېلمه دې ځان سره وستیو استاد دې بیا بوچ پیسې ته واغست نه جی نه تاسو زمونږ د دې ملګری کم عزت وکړو الله دې تاسو عزت وکړي تاسو مال راکې 5000 صحیح ده خونی خدا نه جی نه مې کم خو نه دی جی نه نه دا وایي جی مهرباني چې وینا درو شکریا شکریا الله دې قدر وکړه لګال وا بدره پخا کو کنه ها خدا زه چې څنګه سو ما سره به تکوي شي ها زمونږ نه یو مونږ بار یو مونږ به دا ملګری را لیګو بس صحیح ده تاسو خپل ځای دی دا چې صحیح رابطه کوه صحیح ده جی زه وکلا روزي وکلا